الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لقد غدا عمير بن وهب أحب إلي من بعض أبنائي. نن زموږ تاسو خبره شروع ده په باره د یو بل صحابي کې چې عمیر ابن وهب رضی الله تعالی عنه دی. دا څوک دی؟ د کمی مرتبه والا سړی دی او ایمان څنګه راوړو. د په باره کې سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه دا ویلي وی عمیر ابن وهب مالا زما د باز زامنونه ډیر محترم، ډیر ګران او ډیر اوچت شو. دا خبره ولی وکړو؟ په کوم ترتیب، په کوم مناسبت؟ د غیر لپاره خاص شان ورود دي. کله چې د بدر جګړه وشوه، د یو بچي هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مجاهدینو د ځان سره قیدی کې او بوتلو، اوه کسانه به مردار کړل، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجاهدینو اوه کسان د ځان سره بوتلو. د عمیر ابن وهب رضی الله تعالی عنہ یو بچي په دې وخت کې قیدی دی او د ځان سره بوتلو. مدینه منوره له عمیر ابن وهب ځان سره سوچ پیدا کړ چې ما خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زغر د مقابله کړې ده، داغه د ملګرو سره می سخت دښمنی کړې ده. پیخنندا چې اوه کسان په من کې مردار کړه او اوه کسان نه د ځان سره بوتلو. زما په دې بچی باندې بکیږي څو، او بچی یقیني مور پلار لړیر ګران دي. دلیل پیدار د اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنہ د مانزه اراده وا، نو چا ورته اطلاع ورکړه، وې ته خبر نه وینا وستا بچی زبیر هغه په شهادت ورسېدو. وېدا کینستا او د شینونه د شودو په ځبانی ویني اوتی ویني زړه پړک بل شو. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د یو چا بچي ملائک وفات کی روح ته والی، دا ملائک چې رب العالمین خو له ورشي، نو الله عز وجل د ملائکه له وی چې زما د بندا د زړه ټوټه مقبض کړه، په کوم حال کې مدا پرې خودو. ملائک ورته دا خبره وکړي چې هغه الحمدلله ویل او د شی ویل چې انا لله و انا الیه راجعون، موږ ټول د الله او الله له ورګرس. الله عز وجل فرمایي اے ملائکو تاسو گواشه په دې خبره باندې چې دې بندله ما یو کور په جنت کې جوړ کې او غل منم کې خودو بیت الحمد. نو بچي د زړه ټوټه را موږ تاسو وسله لرو، معلومات موږ لنه کې معلومات مور پلار لکې د ویلې چې ما محمد رسول الله سره سخت مقابله کړي، د رسول الله د ملګرو می سخت مقاومت کړي دي، او په دې بدر کې ازما دا بچي اسیر شو، د التزام سره بوتلو په د باخر کېږي څو خلک په پښتنه کې دا څوک دی؟ د عمر ابن وهب بچي د خخا هغه سر سخت دشمن د اسلام، سخت مقابله کوونکی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. داغه د ملګرو یو ورځ به ایسره طواف په نیت باندې لاړو حرم له، د مکه مشرکین هم طواف کو او ال در خپل بوتانو په بارکه تبرک حاصلولو چې ګوري صفوان ابن امیہ اغم په مطاب کې یو بغل یو اړخ باندې ناشته، دا ور باندې مخامخ شنو ورته ویلې سبا د کشه اې د قریشو سردارا طواف وکي، د بوتانو احترام وکي. صفوان ابن امیہ د خواله ورغی. صفوان دره دا خبره کړه چې یا ابا وهب، یا ابو وحمه ستا سبا د ډیر خشي راشه چې لږ زره کینو په دې ځای کې. دا وخت په دې خبرو باندې قطع کو، دا غم دغه بالکل لا پرشدل او ځکه بدر کې سخت مقاومت شوی او اوه کسان لوی جنرالان د مخالفینو مردار شوی و. صفوان ابن امیہ هم د یو سړی غوښتو چې ځان سره کینی او د زړه دا بڑا صورت وباسي. عمر ابن وهب د دم یو بچي وهب اغه نه ول شوی دی، نو دا موږ غواړي چې د شو کس پیدا کوم او هغه سره کینم د زړه دا خاله ور سره وکم غوري. وې چې کومه کې دا دواړه خوا په خوا باندې کېنستا، د بدر د حالات یاد کړي چې عجیب کار وشو. اوه کسان په من کې مړ شو او به مشرانو دا ویل چې جړام بندره، اوه کسان ځان سره به ولې ژوندۍ پلانې به ولې ده، پلانې به ولې ده، پلانې به ولې ده. دا یو یک بعد دیګر نه یادول. هغه بوتلو
نو په دې وخت کې د عمر ابن وهب ورته ویل وزما بچیم به ولې کړه درې مکی د مشرکینو چې دا کوم لوی سرداران او قومندانان او هغه زایل شي و دي دوړو د زړه درد په باندې ښکارا کی او د شي انسانان چې د مجاهدونو توري د غوړي چټونو پورې نکته وي او بعد دغه نه پیدا چې کړه مړ شو په دې کوی کې وګرځیدل نو صفوان ابن امیہ عمر ابن وهب له ویلي چې آشنا د دین نور نشون منګ لکله زمونږ مشران مړه زمونږ مشران اسیران او چې کله مړه شو مړه بعد دغه نه به دي مخالفینو راجم کړه په کوی کې وګرځول نن را په دې خوا د زمکه د اخیټه منګ له ډیره بهتره ده په نسبت سره د زمکه د سره دا څه ژوند چې دا منګي کو د خپل بیبيرو سره ناش عمر ورته ویل قسم په الله خبرم داسې د لکه څنګه تا وکړه اوې کسان دې زمونږ مړ کېږي اوې کسان دې ځان سره اسیران بوزي او به دې موږ په دنیا کې ژوند کو بیبيان لدی ورزو مجلسونه دې کو غل شو خدای ځان سره دوه خبره وکړي وېسمه د کعبه پر رب باندې قسم نه کچیرته ما باندې د پلاني سړي د دومره ډیر قرضونه نه وي او کزه چرته مړ شي زما دا بچي امدسه به تربیته او به مشرفات کېدل نه وي زتلم د محمد صلی الله علیه وسلم دا کار مې کو دا مې وجل یو ور مې د شر نه ټول جهان خلاصو خو پیخه دا وجل او جګړه او حمله شي دوه اړخ لري یا به سړی په خپل مراد کې کامیاب شي او یا به سړی په خپل مراد کې ناکام شي کنا ناکام شم په ما باندې قرضونه دي بیا به زما دا بچي په کې تعذيبيږي او بل زما دا بچي چې به تربیته پاتې کېږي دوی د خوراک سکات دا به صورت جوړیږي دا خبره چې د کړه وکړه نو صفوان ابن امیہ دا خبره ځان سره غنیمت وګڼله او خاله ورغه په دې اوګه باندې وټه په ورته ویل چې عمر خپکی غما دا کوم عزم اراده چې تلری د محمد د مقابله په باره کې شغه زوجنم او چې ما باندې قرضونه نه وي ستاده قرضونه ټول ز اخلا ټول ادا کوم دغه خبره دا وکړه چې زما بچي به تربیته پاتې کیږي او وګي پاتې کیږي زما د مال شهرت خو دې ټول عربو له مشهور دي چې زده شي مالدار یم دا شي مالدار یم داسي ستاده بچي د خپل بچو سره وځي کومه کم شي چې مونږ خړو او غوي به مخوري کم شي چې مونږ بچي او غستو او غوي به ماغوي بیغمه دا کار وکړه خو صرف په محمد باندې گزار وکړه اختیار سری عمر ورته خبر وکړه چې بالکل خبر امداسې ده چې زما قرضونه تا ادا کړي او زما د بچو تربیت ته کوي هغه باندې ته خرچه کوي هیڅ چاله به دا خبره نه کوي زبس ورزم او د محمد سر دا غره تنه جدا کومه او دا خلک دا غره شر نه پامن کې کوم عمر د مسجد حرام نه روان شو د پسړی کې د کینی د پسړی کې د حسد لمبي امداسې پر پیدا را لې او دغه شان تیارې کولو چې د رسول الله مقابله کوم په کومه طریقه باندې وکم هر سړی دا تیارې کو چې نن به موږ د محمد صلی الله علیه وسلم خاله ورزو او داغه بخپل اسیران رازادو یو تیارې کو بل تیارې کو بل په دې سیمن کې دم دا کارو عمر ابن وهب یو چاله ویل چې زما د توره تیرکا دغه نور څه په زهر باندې به ولړه او خپل سلیم را وستا سامانم تیار کې پاغه باندې سور شو او د مدینه په طرف باندې ور روان شو په دې ځل کې کینا په دې ځل کې دشمنی په دې ځل کې بغض په دې ځل کې شر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لمبه په لمبه باندې امد شي ته درو زوی بندري خلک ورته وشي په کداش عمر ابن وهب رضی الله تعالی عنہ د مسجد نبوي په طرف باندې ورغه اراده وکړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله وشو موري د خپل وکړه ای دروازې په دې خوا کې چوکړه کینه ولا دا ترکتش عمر بن الخطاب په دې وخت کې امیر المؤمنین هغه د ملګرو سره ناشته او د رب العالمین عظمت د رب العالمین لوی د رب العالمین شان بیانې چې موږ فقرا مجاهدین درې سو ديار لسکسان یو څو توري یو څو خان او څه اسونه او موږ د لوی دشمن سره په مقابله کې راغلو په خدا چې رب العالمین موږ له میدان راکې اوې دشمنان مردار کړه اوې په کې قیدین کړه د الله رب العزت څومره وشته انعامات دي دا شماره لیکول چې په دې وخت کې ناسا په نظر د جماعت پر طرف باندې ورغه چې ګوري عمر ابن وهب دی د خپل سوالین راکته شو او د مسجد په طرف باندې روان دی او تورې دی غاړه له اچولې ده ډیر په غصه باندې ویل چې دقه د سپیرغه د الله دشمن عمر ابن وهب د رب العالمین دشمن پسپوی کې خطرناک سپی عمر ابن وهب راغی
او زما دې په الله باندې قسم چې دا په بل هیڅ نیت نه راغلی صرف په دې مناسبت راغلی چې دلته موږ شر جوړ کړي د مکه مشرکانو دا په موږ راتېش کړي دي او د بدر نه وړاندې د مکه د مشرکانو جاسوسو دا په کوم نیت راغی ملګرو لوي ویلي چې د ټولو نمخ اول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاله ورشي دا غنه ګرچا پیره ګیرا واچوي چې دا خبيث مکار انسان په هغه باندې گزار نه سپیونی څومره عجیب عمر رضی الله عنه محمد صلی الله علیه وسلم قال راغی ورته یا رسول الله هذا عدو الله عمر ابن وهب دا د الله دشمن عمر ابن وهب راغی غاړه کې دوره ده زما په ګمان نه ده صدقه ګمان مې ده چې دا اراده د شر لري کیږي بس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د عمر ابن الخطاب دا خبره واوریدله ورته ویل یا عمر ادخله علی ما باندې را خوشی کا را داخلي کا عمر ابن الخطاب چې نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره کله واورید داغه د امر مطابق هغه ویل راځه خو پړی مړی ورته په غاړه کې ورواښل ډیر کلکټینګ وتاړلو اځنه سړی گزارونه کی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په دې حال باندې دا ولیدو چې سخت لري شوی دی پړی مړی ورته په غاړه کې چولې شوی دی مټي پېښاله لولې شوی دی عمر لویل یا عمر خوشی کا به ورته دی ورسته شه چې کله خوشی کې ورسته شو عمر ابن وهب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طرف باندې ور روان شو چې ور روان شو ورته چې اذن یا عمر نشش ما دی خاله هغه چې راغی نو ورته چې انعم صباحا سبا دې کې یا رسول الله دا د عرب سلام په وخت نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي الله رب عزت موږ له احترام کړي دي اکرام کړي دي عزت کړي دي په یو بل سلام باندې ستاسو په دې سلام باندې نه غدا چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته موږ چې یو بل سلام خاموش شو دا وایو او د شي اکرام دي چې دا د جنتینو احترام دي او سلام دي هغه چې یو بل سلام خاموش شون دا طریقه باندې یو بل وینا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي ما الذي جاء بك يا عمر څه خبره و چې دې ځل راوستي عمر اسما دي خپل پیښه سره عمر ابن وهب په دې وخت کې د خپل خبره بدله کړه او ورته ویل یا رسول الله زما یو بچی دی هغه په اوی اسیرانو کې تاسو سره د طریقو راغلی دی اراده دارم چې داغه سره تاسو لږ احسان وکړي بل مشه مقصد نه لري رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ما بال السيف الذي في عنقك ستا په دې غاړه کې کوم توره د دادی ولې راوړې ده د احسان په نیت باندې چې سړی راځي هغه به اراده نه بدمعشي نه لري دا توره دی ولې غاړه کې چول اراده وړله عمر ورته ویلي وی رب العالمین خو دا توري تبو برباد کی بدر کې موږ له څه پیدا راکړه بدر کې خو موږ ډېری توري مراوړي ډېر وسلوالمو ډېر تکړه شاسوارانمو هیڅ پیدا نه کړه دا تور مور څه پیدا نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي رښتیا خبره مالک او یا عمر شي تر اوستي زما د خپل ولید علی مصلح په دې وخت کې هغه ورته ویل چې ما جئت الا لذاك یا رسول الله هیڅ خبره د پاره نه مراغله صرف په دې مناسبت باندې راغلم چې زما بچي ستاسو سره اسیر دي قیدی دي احسان سره وکي او را خوشي کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې نه ده وې د سند نو صدا ویتا صفوان ابن امیہ د حجر اسود په دې خوا کې کینسته درې قلیب او د قلیب هغه حالات مې یاد کړه چې اوې کسان زمون مرداران دي او هغه به دي کوي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وګورځول او تا به د شي ویل کې په ما باندې قرضونه نه وي او زما سره بچی نه وي دا کمزوري چې هغه به تربیته پاتې کیږي زبلاړ وي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موجله وي صفوان ابن امیہ تعالی ویل چې د بچو دیم ذمہوار او د قرضور دیم ذمہوار وراشه محمد له گزار ورکا لیکن الله زدر نو ساتله زموږ استاد مابین کې الله حائل له وی په دې وخت کې د عمر لږ زره د اثر ژوند ونی ولو د لږ زن ورسته ویلي اشهد انک رسول الله زګوي ورکوم په دې خبره باندې یا رسول الله چې ته د الله رسولي او به ویلي چې یا رسول الله تا به د اسمان خبر مونږ راوړو مونږ پاګه کې ته تکذیب ولي واه به مراوړو له پاګه کې ته مونږ تکذیب ولي لیکن زما دا خبر د صفوان ابن امیہ سره د حجر اسود په دی خوا کې هیڅ څوک په دې باندې پوی نه دی سوا د هغه ذات نه چې هغه د ټول دنیا پیدا کړی دا یقیني چې دا خبره تعالی رب العالمین کړي بل چاله نه دغه ورسه به حمد الله تعالی ویلي په دې مناسبت باندې چې الله عزوجل د هغه مکین زستا خو را واستما او د اسلام هدایت او توفیق مال راکې او به ویلي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله گوی ورکوم په دې خبره چې نشته حقدار د بندګۍ او گوی ورکوم په دې خبره باندې چې محمد د الله رسول الله واستاذ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ویلي وی دی ورور لا د فقاهت څخه خبره وکي دا ستاسو ورور دی قران ورزه کوي او د اسیر د سره خوشی کوي پریشي
مسلمانان په دې وخت کې د عمر ابن وهب په اسلام باندې ډېر انتهایی زیات خوشاله. حتی عمر بن الخطاب ویل خنزير كان احب الي من عمر ابن وهب حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسبي خنزير هغه مال ډیر محترم په نسبت سره عمر ابن وهب لا چې کله د محمد رسول الله د مرګ اراده کړې و. او هو اليوم احب الي من بعض ابنائي، زما ډیر زامن دي په دې ټولو زامنو کې مال دا ډیر محترم ښکاري. د زامنو نه مال ډیر ګران دي او ډیر اوچتي. عمر رضی الله عنه په دې وخت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو سره پاتې د اسلام اخلاق، د اسلام تعلیم دا زده کوي، د خپل ځان تزکیه ور باندې کوي، د اسلام نور د خپل شنی لور نږدې کوي. او مکه پرې خدا د مکی اهل پرې خو زکه مکه او د مکی د اهل د اسلام نورانیت، د اسلام والولا، د اسلام بشاشت، د ایمان بشاشت د عمر ابن وهب رضی الله تعالی عنہ د یاد استریو. صفوان ابن امیہ په بل طرف باندې مکه کې ناشته، وخت په وخت اجره په اجره، کور په کور، دیره په دیره، مجلس په مجلس د خلکو باندې ګرځي او هغه له دا خبره کوي چې نږدې وخت کې په یو لوی خبر باندې تاسو لزیره دي، هغه دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به وجل کیږي، خو لیکن دې دوه ښکار نه کوي. بدر کې چې کوم تکلیف تاسو لړ رسیدلې دي هغه تکلیف ټول تاسو نه دی دا وشي. زیره ځان سره والی، زیره ځان سره حاصل کړي. په کدا انتظار په صفوان ابن امیہ باندې ډیر انتهیو وګ شو. د ځان سره استراب پیدا کی، یو قلق پیدا کو او اکتوبر تر دې پورې د دشت ربو وته او په استر سنگریزي باندې په پروتو د مدینې طرف نه بچ کم خلک راتلل. د اړو نه به دا پښتنو ته پوس کو چې څه صورت حال لې عمر ابن وهب څنګه هغه مونږ نه درو. تر دې پورې یو کس راغی ورته ویل ته خبر نه وینا و عمر ابن وهب رضی الله تعالی عنه هغه خو ایمان راوړ. بس دا خبر نو په صفوان ابن امیہ باندې یو لوی تندر چې اسمان د خواله راغی او دا خبر ویلي و عمر ابن وهب کچرته اسلام نه راوړي و الا کچرته اسلام راوړي لا اسلم جميع من على ظهر الارض. داغه دومره مخوري سړی دی، دومره که اخلاق والا سړی دی چې دا څومره خلک په څلور کونج دنیا کې دي هغه به ټول وس اسلام راوړي. د اخلاقونو متاثر کی د شهرت نه. عمر ابن وهب په مدینه منوره کې ناس د ملګرو سره فقاهت د دین حاصلې، د قران کریم کلام ځان سره یاد ساتي. تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله راغی وی ویل یا رسول الله ما باندې خډیر وخت تیر شو او کوشش می دا وکي، مخکې می کوشش دا کړو چې اسلام نور د منځ وېسم، ډیر سره می تعلم درکړې دي، مسلمانانو لمه ور کړې دي. وسستانه اجازه طلب کوم چې د مکه مشرکانو لورشم، الله رسول له دعوت کوم کچیرته ایمان او اسلام راوړو په بها و الا کچیرته مخواړو زبردست zarar دوی لور کوم لکه څنګه چې zarar د اسلام زمانو له پخاور کړي دي. پرې مې د شال تورشم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اجازه وکړه، ورته ویل چې زورشه. تر دې پورې شراغه مکیله او په هغه وخت کې صفوان ابن امیہ دا ټول راجمع کړه او ورته ویل یا صفوان ابن امیہ ته یو سید د مکې د سردارانو، یو عاقل د قریش دغه عقلاو. به ورته ویلې ایته دا خبره ګوري چې دا کم عبادت تر شا کې شي بوتان دي او فلان دي اېدا کسړي کې صحیح عقلی د دې بندګي بالکل بيد ورکی. دا رقم خلق خبره ده ته خو دې له دین وي خو زور د دین نه مزما دین داله. فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله یا وان محمد رسول الله. گواہی کوم په دې خبره باندې چې نشته حقدار د بندګي سوا د رب العالمین محمد صلی الله علیه وسلم غد الله استاد د الله رسول دی. دا خبره شکل غل ور واوره ول دا زړی سمور چیرې کې دغه نورسه به عمر ابن وهب شروع شو د مکه بری کوڅو کې یو سړی اغله دعوت د اسلام، بل سړی دعوت د اسلام، یو خاندان له دعوت د اسلام، بل خاندان له دعوت د اسلام، حتی تر دې پوري چې رب العالمین د عمر ابن وهب رضی الله عنه په واسطه باندې ډیر خلک د اسلام په کلا کې را داخل کړه. د دې په بدله کې د رب العالمین جنت عمر ابن وهب لور کې او الله عز وجل د قبر خپل انوارات نډکې. رب العالمین دې صحابه او تابعین موږ ته وصلی الله نصیب. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه.